غوره ملګری. کتاب د پوهې سرچینه او د افکارو د بدلون وسیله ده. په ژوند کې هر راز بدلون په افکارو کې له بدلون څخه پیلېږي. د مهربان خدای په سپېڅلي نامه د سپوږمۍ راډیو قدرمنه اوریدونکو او د غوره ملګري د خپرونې مینوالو، زما سلامونه او مینه ومنئ. ستاسو د روغتیا او سلامتیا په هیله خوښ یم چې یو ځل بیا د ابن خلدون مقدمه کتاب له 10مې برخې سره مو خدمت ته راغلی یم. قدرمنه اوریدونکو، د کتاب دا برخه له دې ځایه پیلوو. د لومړي اقلیم تفصیل. د دې اقلیم لویدیځ ته د خالدات ټاپوګان دي. له همدې نه بطلیموس د ښارونو د اوږدوالي اخیستلو پیل کړی دی. دغه ټاپوګان د اقلیم په منځ کې نه دي. دا په محیط سمندر کې ډیر شمیر ټاپوګان دي چې تر ټولو مشهور یې 3 دي چې آباد هم دي. څرګنده شوي چې د دې پیړۍ په منځ کې د انګریزانو څو پیړۍ له دې ځایه تیرې شوي. انګریزانو له دوی سره جګړې وکړې او د غنیمت مالونه یې ترې لوټ کړل. ځینې خلک بندیان هم ترې راوستل چې له هغوی څخه یې ځینې د اقصا مغربي څنډو ته واستول. بیا یې دوی د پاچا په خدمت کې حاضر کړل. کله چې هغوی عربي زده کړه نو د خپلو ټاپوګانو په اړه ټول معلومات ورته وویل. دا یې هم ورته وویل چې د هغوی پر ځمکې د کار لپاره له غوایانو نه د ځمکې په اړولو کې کار واخلي. دا چې په هغو ټاپوګانو کې اوسپنه نه موندل کیږي او د دوی ژوند او ژواک په اوربشو پورې تړلی دی او د شیدو وزې او نور څاروي ساتي. په ډبرو جګړه کوي او هغه د شالوري ته غورځوي او د هغوی لمر ته عبادت او سجدې کوي. دوی کوم مذهب نه مني ځکه چې د کوم پیغمبر دعوت ورته نه دی راغلی. ناڅاپي انسانان هغو ټاپوګانو ته ورځي که په نیت او اراده وغواړي ورشي، بیا د هغوی درک لګول ګران وي ځکه چې په سمندر کې د کښتیو سمت او لوری د شمال څپې ټاکي او پر دې لوري هم چې که هوا موافقه وي نو کښتۍ به په کومو ښارونو تیریږي او که شمال د مخالف لوري وي بیا د کښتۍ ماڼوګان باد بانونه پرانیزي چې کښتۍ دغه باد بانونه په موافق لوري باندې بوځي. په دې لړ کې ماڼوګان هم یو څه اصول لري چې په هغې کښتۍ چلوي چې ټول د څنډو ښارونه په هغو کې لیکل شوي دي. د شمال لوري هم د هغو د لوري بدلیدل هم په هغه نقشه کې لیکل شوي چې کمپاس ورته ویل کیږي. کښتۍ چلوونکی د کښتۍ په چلولو کې پر همدې باور کوي. په محیط سمندر کې پر ټولو خبرو عمل ډیر ګران دی ځکه په هغو کې لوی بیړۍ نه چلیږي. که کومه بیړۍ له څنډې لا درکه شي بیا یې څنډې ته راتلل ډیر ګران دي. د محیط سمندر په هوا کې او د اوبو پر سر غبار او بړاس خپور وي چې کښتیو ته په تګ کې ستونزې جوړوي او د لمر وړانګې لاندې سطحې ته نه پرېږدي چې دغه بړاسونه له منځه یوسي. ځکه خو د هغو ټاپوګانو لاره موندل ګران دي او د هغو له وضعې خبرېدل ډیر سخت دي. د لومړي اقلیم لومړۍ برخه. په دې کې نیل له خپلې سرچینې څخه چې د استوا کرښې ته نږدې دی بهیږي او شمال لوري ته د روم تر سمندرګي پورې درومي. د نیل سرچینه قمر غر دی. دغه غر د استوا له کرښې 14 درجې پورته خواته راوچت دی. دې ته قمر د دې لپاره وایي چې د سپوږمۍ په څیر ډیر سپین او روښانه دی. خو د یاقوت په کتاب المشترک کې دغه لفظ د قاف په پیک قمر راغلی او قمر یو هندي قوم دی. همدارنګه ابن سعید لیکلی چې له دې غره نه چینی راوتلي او 5 یې سره یو ځای شوي او سمندرونو ته ننوځي چې 6 میله لرې دي او له هر سمندرګي نه د دې سیندونه راوتلي دي او یو جهیل ته ورلویږي چې تر هغو لاندې یو پراخ غر دی چې په شمال کې دغه سیند په 2 برخو ویشي. لویدیځه څانګه یې د سوډان د ښارونو په لور لویدیځ لور ته بهیږي او محیط سمندر ته ورلویږي. د ختیځ خاښ یې د حبشې او نوبه د سیمو په لوري د هغو منځنیو سیمو ته بهیږي او د مصر پاسنۍ برخې ته رسیږي او بیا په څو څانګو ویشل کیږي. د هغو 3 څانګې د اسکندریه رشید او د میاد سره د روم سمندرګي ته ورلویږي. بل خاښ د سور سمندرګي په لومړي اقلیم په منځ کې بهیږي او تر سمندر پورې تر رسیدو مخکې لویږي. د همدغه نیل په څنډو د نوبه او حبشې ښارونه دي او تر اسوانه پورې ځینې درې او ځمکې هم دي.
د نوبا پلازمینه د ونقله ښار هم چې د دې نیل لویدیځ لور ته دی، تر دې وروسته الوا او براق دي. تر دې دواړو وروسته له بلاق نه شپږ پړاوه لرې په شمال کې جناول غار دی چې په مصر کې لوړ وي خو په نوبه کې ټیټ شوی دی. د نیل سیند چې د غره ته ننوځي مخ زوړې سیمې ته ورلویږي او یوه ویرونکې ننداره جوړوي. په دې کې د لویو او وړیو کښتیو چلیدل ګران دي، بلکې سوډانیان له کښتیو مال کوزوي او په ګاډیو کې باروي چې تر آسونو یې ورسوي. آسوان د سعید مرکزی برخه ده. بیا دغه سامان له سعید نه تر جناوله پورې رسول کیږي. د آسوان او جناول ترمنځ 12 پړاوه مزل دی. د نیل دره د درو لویدیځ لوري ته ده چې نن سبا شاړه ده، خو د پخوانۍ آبادۍ نښې څرګندېږي. د لومړي اقلیم 5مه برخه. د دې اقلیم په منځ کې 5مه برخه ده. په دغه میدان کې چې د استوا کرښې له شانه د نوبا تر سیمو پورې رسیږي د حبشیانو ښارونه دي. دغه میدان تر مصر پورې په لاندې سطح کې تر بهیدونکي نیله پورې رسیږي. په دې کې ډیرو عالمانو غلطي کړې ده او دوی دا د قمر د نیل یوه څانګه بولي. بطلیموس هم په خپله جغرافیه نومي کتاب کې ترې یادونه کړې ده، وایي چې دا د قمر د نیل خلیج نه دی. د دغه اقلیم په منځ کې په 5مه برخه کې د هند سمندر ختمیږي چې په هغو کې د چین له لوري ورداخل شوی دی او د هغو زیاته برخه پکې ډوبه شوې وي. ځکه خو له هغو ټاپوګانو پرته چې د سمندر دننه دي آبادي نشته. دغه ټاپوګان ډیر زیات دي، نږدې تر 1000 پورې رسیږي. یو څه آبادي د هغو شمال لوري ته پر غاړو ده. په لومړۍ برخه کې د لویدیځ لوري ته د چین او یمن لږه برخه هم ورداخله ده. د لومړي اقلیم 8مه برخه. د لومړي اقلیم 8مه برخه د قلزم بحر او فارس بحر ترمنځ دوآبه ده. دغه دواړه دریابونه د هند له سمندر نه پیلیږي او د هغو شمال لوري ته بهیږي. د هغو ترمنځ د عربو ټاپو وزمه ده چې ختیځ لوري ته د یمن او شهر سیمې چې د دې سمندر څنډو ته سره شامل دي. د حجاز او یمامه سیمې هم په دې کې شامل دي چې مونږ به یې په نورو اقلیمونو کې بیان کړو. د هند سمندر پر لویدیځې غاړې د زیل ښار دی چې د حبشي سیمو په څنډو کې شامل دی. د حبشي شمال لوري ته د لجبا څنګلونه دي چې د سعید په پاسنۍ برخه کې د علاقې غره او قلزم دریاب ترمنځ بهیږي چې د هند سمندر نه لاندې لوري ته دي. د دې سیمې شمال او د زیل له سیمې نه لاندې باب المندب دی. دلته لاندې لویدونکی سمندر د مندب له غره سره د لګېدو په سبب تنګیږي. د مندب غر د هند په سمندر کې دی چې 3 میله سوري پاتې کیږي. همدغه ځای ته باب المندب وایي. د یمن بیړۍ د سویز له لارې چې مصر ته ځي له باب المندب نه تیریږي. تر باب المندب لاندې د سواکن ټاپو لوري ته د یمن میدانونه دي او پر څنډه د علي بن یعقوب ښار دی. جنوب ته په لویدیځو څنډو د بربریانو پرلپسې کلي دي چې د سویل لوري ته ګرځي او د 8مې برخې تر وروستیو پورې غځېدلې دي. د دغو کلو ختیځ لوري ته له دوی سره د نښتیو زنجبون سیمې دي. بیا جنوب لور ته د صفاله او وقواق ښارونه دي چې د دې اقلیم د 10مې برخې تر پایه پورې پرلپسې یو له بل سره یو ځای او تر هغو ځایه پورې دوام لري چې دغه سمندر په محیط کې ورګډیږي. د محیط سمندر ډیر ټاپوګان دي. تر ټولو ستر ټاپو یې سراندیپ دی چې ګردای دی. دلته یو مشهور او جګ غر دی. ویل کیږي چې په ځمکه تر دې جګ بل غر نشته. دغه غر اسفاله ته مخامخ دی. بیا د قمر ټاپو دی چې د مستطیل په بڼه آباد دی. دا د سفاله له سیمې نه پیلیږي. د ختیځ په لوري مارډوله کوږ او کیڼ تر چین پاس ساحلونو پورې رسیږي. د دې ټاپو په سویل کې د وقواق ټاپوګان او په ختیځ کې د سیلون او نور ډیر ټاپوګان دي چې په هغو کې بیلابیل خوږبویه شیان او مسلې موندل کیږي. د جغرافیې پوهان وایي چې په دې ټاپوګانو کې د سرو زرو او زمرودو کانونه هم شته. د دې ځای اوسیدونکي د اور عبادت کوي او ډیر پاچاهان پرې حکومت کوي. د دې ټاپوګانو د اوسیدونکو په باب عجیبې او حیرانوونکې خبرې دي چې جغرافیه پوهانو بیان کړي دي. د دې اقلیم د 8مې برخې په شمالي څنډه کې ټوله د یمن سیمه خپره ده. ځکه خو د قلزم دریاب له لوري د زبیده، محجم، تهامه، علیمن او تر هغو وروسته ساره ښار دی چې د زیده امامت یو مرکزی ښار دی. ساده له سهیلي او ختیځ دواړو سمندرونو نه لري دي. بیا د عدن ښار راځي. د هغو شمال لوري ته صفا آباد دی.
تر دې دواړو وروسته د ختیځ لور ته د احقاف او زفا ځمکه ده. بیا د حضرموت سیمه راځي. بیا د جنوبي او فارس سمندرګي ترمنځ د شهر سیمه ده. د دې اقلیم په شپږمه برخه کې د ځمکې دغه برخه وچه ده. تر دې وروسته نهمه برخه هم لږه وچه ده. بیا تر نهمې برخې لسمه برخه زیاته وچه ده. په دې برخه کې د چین پاسنۍ برخه هم یو څه اندازه شامله ده چې د خانګو مشهور او نومان ښار پکې دی او ختیځ لور ته مخامخ د سیلون ټاپوګان دي چې پاسې یادونه وشوه. دوهم اقلیم. د دوهم اقلیم لومړی او دویمه برخه. دغه اقلیم له لومړي سره د شمال په لوري کې یوځای کیږي. د محیط سمندر په لویدیځ کې د خالداتو ټاپوګانو څخه دوه ټاپوګان شته دي. د دې اقلیم په لومړی او دویمه برخه کې پورته لوري ته د قنوریا ځمکه او تر هغه وروسته ختیځ ته د غانا د ځمکې پاسنۍ برخه ده. بیا د سوډاني تورپوستي قام زغاده ځنګل دی او له دې دوو سیمو نه لاندې لوري ته د نستر میدان دی چې له لویدیځه د ختیځ په لور غځېدلی. په دې کې ځنګلونه دي. د مغرب او سوډان د تورپوستانو ترمنځ سوداګر له همدې سیمې څخه تیریږي. په همدغه هوار میدان کې د سنهاجا د مخپټیو قومونو ځایونه دي. د هغو ډېرې څانګې دي چې کزولا، لمتونه، مسراقه، لمتهنه او وریکا پکې اوسیږي. د دویم اقلیم درېمه او څلورمه برخه. د دې ځنګلونو ختیځ لوري ته د فازان سیمه ده. ورپسې د بربریانو د یوې تورپوستې قبیلې ارکار آبادۍ دي چې ختیځ لوري ته د درېمې برخې تر پاسنۍ برخې پورې خپاره دي. بیا د دې درېمې برخې په شمال کې د وزانڅا سیمه ده او په ختیځ کې همدې لوري ته د سنتریا سیمه ده چې الواحات الداخله ورته وایي. د څلورمې برخې نه پاس د باهوین پاتې سیمه ده. بیا د دې برخې په منځ کې په ساری کې د سعید ښار دی چې د نیل پر غاړه آباد دی چې په لومړي اقلیم له خپلې سرچینې راوځي. د دوو غرونو په لویدیځ کې د داهات او ختیځ لور ته د مقطم غرونو ترمنځ تیریږي او سمندر ته لویږي. د هغو پاسني لور ته د آسنا او ارمند ښارونه ودان دي او په همدې ډول یې څنډې له اسیقوط او قوس سره یوځای کیږي. دغه غرونه بیا نیل دریاب په دوو برخو ویشي. ښی څانګه یې په همدې برخه کې بشپړیږي او کیڼ خاښ یې په دلاس کې پای مومي. د دوهم اقلیم پنځمه برخه. د دغو دوو څانګو ترمنځ د مصر پاسنۍ برخې دي. دلته د مقطم غر او د عیزاب هوارې ځمکې دي. پنځمه برخه وړاندې په سویس کې په قلزم سمندر کې پای مومي چې په جنوب کې د هند له سمندر څخه راوتلی او د شمال په لور بهیږي. په همدې برخه کې د قلزم په ختیځو څنډو د حجاز ځمکه ده چې د یلملم له غرونو پیلیږي او د یثرب تر ښارونو رسیږي. د حجاز په منځ کې مکه معظمه ده. جده یې پر څنډه ده چې د عیزاب په هواره کې د هغه سمندر پر لویدیځه غاړه آباد دی. د دویم اقلیم شپږمه برخه. د دې لویدیځ ته په شپږمه برخه کې د نجد سیمه ده. د نجد پاسنۍ برخه په سویل کې ده او له تباله او جرشنه تر اکازه پورې بیا په شمال لوري کې ده. په همدې ځای کې تر نجد لاندې د حجاز نوري برخې دي. ختیځ لوري ته بیا په همدې لوري د نجران او خیبر سیمې دي او په زوړو کې د یمامه ځمکې دي. د نجران ختیځ لوري ته د سبا او معرب سیمې دي. بیا د شهر سیمه ده چې د فارس تر سمندرګي پورې رسیږي او پای ته رسیږي. دا دوهم سمندر دی چې د هند له سمندر نه راوځي. د شمال لوري لویدیځ ته اوړي او د مثلث په څیر بڼه خپلوي. د دې په پاسنۍ برخه کې د کلهات ښار دی چې د شهر په څنډو دی. بیا په همدې غاړه په کوزنۍ برخه کې امان دی او د همدې برخې په پای کې بحرین او حجر سیمې دي. د دوهم اقلیم اومه برخه. د اومې برخې په پاسنۍ برخه کې د فارس سمندر یوه څانګه ده. دا د سمندر په شپږمه برخه کې له بلې څانګې سره یوځای کیږي. د دې پاسنۍ برخه د هند په سمندر کې ډوبه ده او پر همدې تر مکرانه پورې د سند سیمه پرته ده. مکران ته مخامخ د توبران سیمه ده چې په سند کې شامله ده. ځمکه خو د دې برخې لویدیځ لوري ته د سند ټوله سیمه یوځای شوې ده. د سند او هند ترمنځ ځمکې په ځنګلونو پوښل شوي دي. په سند کې د سند سیند بهیږي چې د هندوستان له سیمې را بهیږي او په سویل کې د هند سمندر ته لویږي. د دوهم اقلیم نهمه او لسمه برخه. د هند سمندر پر غاړه د هند لومړنی ښار ودان دی.
د هغه ختیځ لوري ته بلحتر دی. تر هغه لاندې د کابل سیمه ده. تر هغه وروسته ختیځ لوري ته د دوهم اقلیم په نهمه برخه کې د قنوج سیمه ده چې داخلي او بهرني کشمیر ترمنځ پرته ده. د دې لویدیځ لوري ته د هند نوره برخه ده چې ختیځ لوري ته د نهمې برخې نه تر لسمې پورې غځېدلې ده او تر ختیځه وړاندې د رومي د هغو شاته د چین ځینې سیمې دي چې په هغو کې شیغون ښار ودان دی. بیا لسمه برخه تر محیط سمندر پورې بشپړه د چین سیمه ده. الله جل جلاله ښه خبر دی. دریم اقلیم. د دریم اقلیم لومړی برخه. دغه اقلیم له دوهم سره په شمال کې یو ځای شوی دی. د دې د لومړی برخې یو پر دوه برخه د درن اطلس غر دی. دغه غر محیط سمندر ته نږدې له لویدیځه تر ختیځه غځېدلی دی. په دې کې بې شمېره بربري قومونه میشت دي چې وروسته به یې بیان کړو. د دې غره او بل اقلیم ترمنځ د ځمکې یوه ټوټه ده چې د محیط سمندر په پاسنۍ برخه کې واقع ده. په دې کې رباط ماسه دی او په ختیځ کې له دې سره نښتې سوټس او نول سیمې دي. همدې لوري ته په ختیځ کې د ورا ورپسې د سجل ماسه سیمې دي. بیا د نستر د میدان یوه کلا ده چې شاړه ده چې په دوهم اقلیم کې مو یادونه کړې ده. د درن غر د دې برخې په ټوله سیمه راخپور دی. لویدیځ لوري ته په دې کې درې او پیچومې ډېر لږ دي تر دې چې د ملیبا وادي ته مخامخ کیږي. بیا یې تر پای درې او پیچومې ډېر زیات دي. دلته په ترتیب سره مصادرات، بیا هنتانه، بیا تیملاک، بیا ګرمیوا، بیا مشکوره قومونه میشت دي. د ټولو په پای کې مساعده دي. بیا سنهاجا قبیلې دي او په پای کې د زناتا ځینې قبیلې دي او د اوراس یعنی کتاما غر همدلته په منځ کې ورسره یو ځای کیږي. تر دې وروسته د بربریانو نور قومونه میشت چې په اړه به یې پر خپل ځای تفصیل راشي. دغه درن غر په لویدیځ کې د لویدیځ تر وروستیو څنډو پورې په ټولو ښارونو کې غځېدلی دی او د همدې غره دننه دغه ښار ودان دی. ځکه خو د دغه غره په سویل کې د مراکش، اغمات او تعدیله سیمې دي او په همدې برخه کې د محیط سمندر پر غاړه رباط، اصفي او صلاح ښارونه ودان دي. د مراکش په منځ کې د فاس سیمې مسکناسه، تازه او د کتامې ماڼۍ دي. دې ته مغرب اقصا یعنی وروستی لویدیځ وایي. د همدې برخې په څنډو په محیط سمندر کې بلدان اسیلا او آرایش پراته دي چې پلازمینې تلمسان دی. د همدې په ساحلي سیمو د روم په سمندرګي کې د هونین، دهران او نور ټاپوګان دي. دا چې د روم سمندر په لویدیځ کې په څلورم اقلیم کې له محیط سمندر یعنی طنجه خلیج نه وځي، د ختیځ لور ته درومي او د شام په سیمه کې پای مومي. بیا چې له تنګ خلیج نه راوځي لږ وړاندې درومي او په شمال کې پراخ کیږي. په دریم او پنځم اقلیم کې ورګډیږي ځکه خو یې په غاړه د دریم اقلیم ډیر ښارونه آباد دي. بیا ختیځ لوري ته د ټاپوګانو له ښارونو سره نښلي. د سمندر پر غاړه بجایا سیمه ده. د هغو ختیځ لوري ته قسطنطنیه ده او د لومړی برخې په پای کې له سمندر نه یو پړاو لري. هغو ښارونو سویل ته او د منځني مغرب په سویل کې په لوړو کې آستیر، ورپسې مسیله او بیا زابن ودان دي. د مغرب پلازمینه بسکره ده چې د غره او د هغو شاته د درن غره سره یو ځای شوی چې مخکې یادونه وشوه. دا د دې برخې په پای کې ختیځ لوري ته پروت دی. د دریم اقلیم دویمه برخه. د دې اقلیم دویمه برخه د لومړۍ برخې په څیر ده، خو په سویل کې یو په درې برخه د درن اطلس غر پروت دی چې له لویدیځه د ختیځ په لور غځېدلی او اقلیم یې په دوو برخو ویشلی دی. شمالي برخه یې تر ډېره ځایه د روم په سمندر کې ډوبه ده او د سویل لوري ټوله لویدیځ ساحه په ځنګلونو پټه ده. ختیځ لوري ته یې غدامس ښار دی او د هغو ختیځ له لوري ته د ودان سیمه ده چې پاتې سیمه یې په بل اقلیم کې ده چې مخکې یادونه وشوه. په لویدیځ کې د ودان په منځنۍ برخه او د روم سمندر ترمنځ د اوزاس غر، تبسا او بستی. د سمندر پر غاړه د بونا ښار دی. بیا د دې ښارونو ختیځ لوري ته د افریقا ځمکه ده چې د سمندر پر غاړه لومړی تونس، ورپسې سوسا او بیا مجدیه ودان دي. د دې ښارونو جنوب ته د ودان غره په لمنه کې جرید، توزر، قفصه او نفزاوا ښارونه دي. د دې ښارونو او ساحلي سیمو ترمنځ قیروان، د وصلات غر او سبیلیا ښار ودان دی. د دې ټولو ښارونو ختیځ لوري ته د روم سمندرګي په غاړه د طرابلس ښارونه ودان دي. جنوب لور ته بیدو، طرابلس ته موازي عمر او نقره غرونه دي. په دې دواړو کې د حواره دوی قبیلې دي.
دغه دواړه غرونه د درن له غره سره یو ځای شوي دي. غدامس ته مخامخ دي چې یادونه یې د جنوبي برخې په وروستیو کې شوې ده. د دې برخې په پای کې ختیځ لوري ته د سمندر پر غاړه سویقه بن مشکوره پروت دی او په سویل کې د ودان په سیمه کې د پونده عربو د ګرځېدو را ګرځېدو سیمې دي. د دریم اقلیم دریمه برخه. د دې برخې له درېمې برخې څخه هم د درن غر تیر شوی دی، خو په پای کې شمال لوري ته ګرځېدلی او سیده وړاندې درومي او د روم سمندرګي ته رسیږي او په هغو ورګډیږي. هلته د غرونو دغه لړۍ د اوسان په نامه بلل کیږي او یوه برخه په شمال کې د روم په سمندرګي کې ډوبه ده. تر دې چې د دې لړۍ او د روم سمندرګي د منځ برخه ډیره تنګه شوې. د درن د دغه غره شاته په سویل لویدیځ کې د ودان نوره برخه ده او د عربو د تګ راتګ سیمې دي. بیا زویلا بن خطاب دی. بیا د ختیځ لوري ته د دې برخې تر پایه ریګي او شاړه ساحه ده. لویدیځ ته د دې غره او سمندر په منځ کې د سمندر پر غاړه سرت ښار دی. بیا شاړه هواره سیمه ده چې عربان پکې د کوچیانو په څیر ګرځي راګرځي. بیا اجدابیه ده، ورپسې برخه ده. دا دواړه د غره په ناو کې پراته دي. بیا هلته د سمندر پر غاړه تلسمه ده. بیا د غره په ګرځندي کې ختیځ لوري ته د دې برخې تر پایه د هیب او روامتا کلی دي. د دریم اقلیم څلورمه برخه. د دې اقلیم د څلورمې برخې په لوړو کې د برقیق میدان دی او په لاندې برخه کې د هیب او درداها آبادی دي. بیا په دې برخه کې د روم سمندرګي ورننوځي او د دې برخې ځینې ساحې تر سهیله پورې پکې ډوبیږي، تر دې چې د هغو تر پاسنۍ برخې پورې ورسره ټکر کیږي. بیا شاړه سیمه راځي چې دا هم د عربو د تګ راتګ ساحه ده. ختیځ لوري ته د دې شاړې سیمې تر څنګ د فیوم آبادی دي چې په هغو کې د نیل د سیند یوه څانګه د دویم اقلیم په څلورمه برخه کې د سعید له ښاره له لاهون څخه تیریږي، د فیوم په سمندرګي کې ورتویږي. د دې ختیځ لوري ته د مصر هیواد دی. د مصر مشهور ښار د نیل په بله څانګه ودان دی. دغه څانګه د دویمې برخې په وروستیو کې د سعید آبادیو نه د لاحظ ته درومي. د مصر په لاندنۍ برخه کې د شتنوف او زفتی منځ ته رسیږي. دویم ځل یې په دوو څانګو ویشل کیږي او بیا په قرمته کې کیڼ خاښ بیا په دوو نورو برخو ویشل کیږي او دا ټول بیا د روم په سمندرګي کې ورتویږي. د همدې څانګې پر ختیځه غاړه اسکندریه او پر لویدیځه غاړه رشید ښار او په ختیځه د میات ښار پروت دی او د مصر او قاهرې او د هغو د سمندري غاړو په منځ کې د مصري قومونو لاندنۍ برخه ده چې هلته ډیر زیات وګړي دي او د کرنې ځمکې او د ویالو جال پکې غوړېدلی دی. قدرمن اوریدونکو، نننۍ خپرونه مو همدومره وه. تر بیا ښه وخت ولرئ.